أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درشم نمبر آیت تے دو سورة یوسف دی جن سلورم مقام پنځه درشم نمبر آیت پورې دې کې به خصو چل بیان کی او د قشان چل د کجې د عزیز مصر علاقه کې دا اوازه مشهور شو چې د عزیز مصر زنانه اې د خپل غلام نه مطالبه کړې ده د زنا په باره کې تاسو لوی جرم دی چایله کله د اطلاع ورشي د خپل ملګرو ورته ویلي نو سړي عظیم پروګرام برابر کې چې بده کې مختلف خوراکونه او دا زنانه را طلب کړی یوسف علی السلام له ویل چې اوس پر بار شه نو دوی شکل هغه ولې دونه استخپل غوتی غوسه کړی وی ویل دا خو بشر نه دی ملک دی دا نو به ورته ویل چې دا غ انسان چې تاسو ماده بار کې ملامت کوي وقال نسوة ویل دي خذو في المدينه الله وی دي خار کې نسوة امر عام زنانا مدینه مراد د مصر علاقه سی ویلي امراه العزيز دا خزر عزیز شدا مطالبه کړی دا د خپل نوجوان نام فتاه منا غلام النفسي دا د نفس بارکی به ویلي یقینا من د یوسف شافر شوی دا د زړه د غینا ان لنراها منغور دا فی ضلال مبین په گمراهی کار کې لستا کی دی وکړو اول دا چې خاوند اشتري دوی مې ویل خاوند د بادشاہ دی عادي سړی نه دی درې مې طلب هم دې کړي څلورم مبالغه پر طلب کې کړي چې خامخا دا کار به تکای شپږم د غلام نه کړي دا ووم داغه د نفس باره کې کړي دا اتم داغي مینا د یوسف مینه دې رسلانه شاپه راوا منس کې داس لګیرو نهم گمراهی کې دا ولسم موین لستا کې دې وکړه ور باندې چې دا خو لوی جرم کې واقع ده یعنی اصاب حبه شغاف قلبها خش شغاف را منا د یوسف علی السلام د امینا د دې د زړه دنه بیخ نه وتی وا ګرچا پیر دا امینا وا منس کې د یوسف زړه دې زړه په کوم طرف باندې بچی دا تیرې دا نو ایستګی راولې وته ته نشوا دیر خلکو اطلاع ورکړو ته خبره نه وي نه وتا به خبر دونه کې د شي ډنډوري کی وخا اوس یوسف دې له باندې فلما سمعت الله شکل اوریدل وکړو به مکرهن په تعنن اعتراضونه دي زنانو مکر معنی اعتراض چې دا زنانس ما بارکه د فتوا کوي چې دا گمراه ده د خپل غلام بارکه مطالبه کړي دوی له اوس دا خیم کنه چې دا څنګه لګي نو ارسلت الیهن لوی گله زنانا دوی لرا استاذ قاصد به ولې او تار کړه الله الهن دوی لپاره طعامنا شخړلې کی خړلې شي پته کې باندې متکان دا مناول خو مجلس دویم هغه طعام چې په چړو باندې خړلې کېږي او خاص کر انسان تکي وړي حدیث کې تمام راغلی ده مجلس کې ناس ویلې متکی خودلې وي میوه راوړه چوغان او چړي اری وزنانه لور کې واتت ورکی اری ویلا منهن ایدی زنانو نه الله شکینن چاړو
دوی چې په دې باندې مشغول کړي زنانو له سخت چل ورځي یوسف لوي چې وسره وځه اخو غلام دنو وقالت ویلی دی زلیخا روز علیهن بدی زنانو باندې اخرج علیهن نفلما ارکلا شورید دی زنانو یوسف لوی وګڼلو حسن کې اکبر نو دا لوی وګڼلو تا خو ډیر اوچت انسان دی او کټ کړه لو یې دیونه دا خپل الله سنا حالته یوسف سلام نظرونه باندې شول چاوګانو سره دی پځای دی چې میو پیکټ کی ګوتی غوسه کړي دومره ور خطا شو قلنا دې ټولو ویلي پاکي د الله لرا ما هاذا بشرن نه دی دا انسان ان هاذا الا ملک نه دی دا مگر یو ملک او کریم عزت مندو دا د سره بشر نه دی حدیث کې راځي نه مې حسن د دنیا الله ور کړو ملک دی را تشبیه ملک سره بسګه ور کړ معنا عفت کی تا خو ډیر پاک سړی دی دا چرته جنا کوي ویم حسن کی سوال دا دی چې دوی ملک سره دی جواب دار چې حسن کله یو چا سره ور کوي اشی لیدلی نه خو لیکن حسن ور کی پلانې و دومره خسته لګره چین خاپیره چا لیدلی دوم ملک نو لیدلی په شکل کې څوک د چا شکل د چا سره مشابه کوي مړ سم شیطان دی دا جاهز مشهور قصه وا یو خو ورته ویل مولانا کار مې سره دی پس ما خله شو دا ور پس روان دی بدعتي ملاونو کې دې شوی ډوړې وکړي زرګر له بوت له داسي اهل علم فرمایي وی خنجر کشر ته دوباره مسخ کېدین ویله جاهز ته جوړې دومره په شکلو شی مولا ودا کزلاړه د دې زرګر له ویلې چې کجرا وسم صاحب الله تعالی ویلې داسي څه مطلب دی وی ته خبر نه وینا وی دې خجی پرو مال سر زر راوړي و او مال ویلې چې د شیطان شکل مال جوړ کنه ما ورته تصویر خو راوړل وی تیرا وسه زبوستاله ګورم دا شکل به جوړم ستاسو د شیطان وی شکل دی هیڅ ډېر خجل شو هغه دې خزم ویل دا خود شي لکه ملک سم ملائکه نه دي و دې زریخه په وار بر شوې ګورې کرا تاسو نه نه ویلې دا لګ دی هغه یره دا خو ګرم نه ایته په زید دې معنی چې اوس هغه دې معنی ملامت وي اری خځې ته مطالبه وکړه چې موږ سره زنا وکړه یوسف علی السلام ویل شي الله دا سمې مصیبتونه می سره دي زندان لمه بوزا خو لیکن نه بدی شي قالت ویلې دا اق سړې دې تاسو ما چې تاسو ما ملامت کوي فيه په بار د کې دا سړې دې وز دې په شبه باندې دا صفای کی سوې وې د دنه ما مطالبه کړې و د زنا مطالبه ته ما کړې ده ولقد یقینا ما مطالبه کړې د یوسفنا نفسي د ځان بارکه ځان خبچ کړې دې استاسو ما خبچ کړې سينو تیر پاره مبالغه اسه اخوا دې خوا کار نه دی کړي دومره تاکید پیماو کې ډیر پوښتنه پیمانه ځان بچ کې عمر رضی الله ویلی وو ګناه لګزره ټینګ شي ورسه به ټول عمر خیر دی شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي 15 منټه لذت به خوندونه به ټول عمر به خفقان یو عالم درس کو دا پر درس کې ملګری ناسو یو زنانه په دلار باندې تیر دنو دا څه شور واړو دی عالم ورته ستاله مقدن بچي سبب پوښ یره وړي خجل شم دي سړي ویلي په کدا اوس چې زه عالم شم فارغ شم درس او تدریس می کوم ملګرولا بل ورځ په خپل کډمانه پروتم اگر تعلیم دوره کې زنانه زما په دماغ باندې راوګرځي دا وشي سار اوچت شم زما دماغونه ټول علم الله کنګال کړو هیڅ هم پکې نو الله نه ورم به ډیر ګران دي ابن قیم سے فرمایي چې انسان ګناه کوي ځواني کې الله نه رانی شي چې کای سپینګری کی بل له محتاج کی بینو راګیر کی تاسو به راګیر کې د حد نه سیوا وز دم کی مور کوي د یوسف نه دی دنه خو ما مطالبه کړی دا بس ما خواهش پوره کوي چې پوره نه کې زندان لبسي دې ویل چې دړکاو دم کی ولا ان لم يفعل
او کونی کی یوسف ما سوچ زل امر کوم نو خامخا لاړ وشي زندان لا او شی به من الصاغرین د ذلیلانو ذلیل بولی ډیر د عزت سره په زندان کې د عزت سره قربان امیری کله ورته کتشه کله پورته شه کله زولنی ورا شکلات کړي کله وای ذلت هم دې ویل شي کنه سړی ډیر عزتمن دی ډیر بے عزت سړی بخوا کې پرې وته ورو ساعت کې اختیار د مصیبت ته په معصیت باندې څه مطلب یو ځای کې درنه ګناه کوي بل طرف زندان دی الله وی زندان لبیک وایا ځان قیدی کا خو ګناه نه ځان ساته سی ویل یا الله ما جیل لبوزا زندان لمه بوزا دا زنانه زمانه لری کا اسنه چې بری فتنه امتحان کې راګیر نشم کې لوی جاهل بسمجه قال ربي ویلی یوسف علیہ السلام یا رب زما سجنو زندان چې حب الیا ډیر خوښ دی مال مما دا سنا شو دی مارا بلی الیا غلام دلیل به دې ډیر مطالبه ته کړی وي او کوا نړۍ ان زمانہ کیدون د دې داشل اې دوی کې څو دې ټول زنانو سپارښو کې چوکه ځلې خاصه زنا یا ان زنانه مطالبه وکړه چې ما سره زنا وکا زبور کوښ ملې نه دوی لرا واكم من الجاهلين نو شمد هغه شان شي خمقلو جاهل دینه دا خبر معلومه شو کوم انسان چې زنا کوي عمل قوم لوط د الله په قانون کې دا جاهلانو لیکل کیږي دا لوی جاهل دی یلا مالری کې نظام جاهل شم ورسا کې وشه دعا قبولیت یوسف د الله دی لوی ولی دی څنګه چې دعا وکړه بس الله دې ټکه به قبول کړه فاستجاب له پس قبول کړه د رب ددا وړوانون انو ددن کیدون چلو دی انه یقینا د الله چې هو سميع العليم او ری دي جن اوس بل مقام درې چوي خبرات پوری زندان نتلل اول ته د عجیب ملګرو سره ملاقات زندان دی کنه درې قسم زندانین پکې یو خالص مجرمان دویم خالص پاک انسانان دریم چې تهمت لاندې اوسم زندان کې دا حال دی څه مجرمین دي څه خالص پاک انسانان دي څه تهمت لاندې راغلي یوسف علی السلام لاړو زندان لا مونږ الله اشاره وکړه دی را چې اے انسانانو هغه قیمتي انسان حسین انسان د مور پلان ما شمتو کې جدا شوی انسان لاړو زندان نو تاسو بورخه مخا زندان لزی زین بستاسو سره آشنای شي بني چالت بسالي او سبکیږي به مفسرین زندان عجیب واقعات د ذکر کړو شیرونه مېری ني چې دا په دنیا کې ژوندو د پاره خصوصي عمر غره سړی به ژوندې وي به مړ ثم پس دین الله کار شو لهم دویلا من بعد ما ورسیدنا چې دی ولید الآیات پاک دا منې نه خید ده الآیات سمانا نه خیر پاک دا منې دوی سب شمړ دا ډېر پاک سره دی سی ویلې وی خامخا زندان لدی واچولې شي دا حتی حين تر وخت پورې او لاړ دي شي زندان نشي لاړو زندان کې خوبونه خلک زیات دي دوه ملګری ورته راغلل ویمو خواجه به خوب لیدل څه خوب لیدل یو ویل انګور نه چوڑم دینه شراب چوڑو دی بوله ویل ما پر استر باندې ډوړې دا مارغان راځي وي استغفري یوسف علی السلام عجیب انسانو هغه د ټکه تعبیر نه کوو چې دا تعبیر اوس موږ تاسو د شی په سر تعبیر خو دلې دي کې قانون له اشاره ده او دا ډېر عجیب قانون دی هر سړی ځان سره یاد ساتي کله خو یو سړی تعالی محتاج شو نو دی وخت کې داغه په عقیده کې چې نقصان کوشش دا او چې اول د عقیده اصلاح برابر کې به مشکل حل کا به تور مثال سړی ډاکټر دی اغلی مریض راغی مریض شکل هغه وګوري نسخه ورته لیکي علاج کوي مخکې د علاج نسخه نه داغه د عقیده کم کمزورواله دي غاړه کې تعویذونه لري بندونه لري بل اول به ډاکټر ورته پوره خبره وکي چې دا ورلره کا دي کې دا نقصان دي دا ورسره به ورته نسخه ولیکي وجه دا
چې هغه مریض دلته د سره ضرورت بندې نو د دې خبره لډیر ښه وګ دی یوسف علی السلام ویلي چې بس داخله وسګیر شو ودخل معه داخل شو د سره الله په وخت د دخول کې زندان لا فتيان دو ځوانان معه دا منفي وقت دخوله حدیث کې مرادي رسول الله فرمای قیامت کې بس مار امت نډې ځوانان لاسونه کې او کې بعد کړو زولنی الله به جنت ته داخلي څومره شهیدان شو زندانونو کې څومره به ډک دي قال ویلي یو دوی ان ارانی یقینا زوینه خپلځان عاشر خمرن چې چړوم شراب خونه چوډيږي انګورونه شراب جوړو دي ته ویل شي ما یې اورې له وقال الاخر دی بل ویل ان ارانی زوینه خپلځان احملوا بارکړی می فوق رشید پاسره سر خبزن ډوړی تاکل اخری مارغان د غینا عجیب کار دی یو ورته ویل وځه انګورونه چړوم دي نه شراب جوړيږي دی بل ویل اسما پر سر باندې ډوړی دا مارغان نشي ستده وخوري دا اصل کې د بادشاہ خصوصي خلکو دواړه اشپزان و لیکن تهمت لاندې راغلی و چې کې دې شي بادشاہ له ډوړی زار مار ورکی تحقیق روان دی کنه دوشي چلیږي ان نراکا یقینا اطلاع کوم لرا به تعویل په تعبیر ددا ان نراکا من ګورو تعامل المحسنین د نیکانونا د یوسف علی السلام دا شکل خو نیک انسان دلر نه معلومی کنا بلکې ملګری ورته موږ تاسو سره مينم کوو تړي نیک انسان الله رضا لپاره یوسف علی السلام ورته خبرګه خو نه چې خبر او کوم وینا وې ما سره مینه مکوي پیدا ولې وی پلار ما سره مینه وکړه لاړم کوی له ولویدم زکه ورونه حالت غرزولم زلیخا ما سره مینه وکړه لاړم زندان لا کتا سو ما سره مینه وکړه اخر بسم کم زیلا دا خبره وکړه وینا خبره نور پرې دی ورسه اوس خبره کوي دی نور سبه تعبیر کوي او ډیر عجیب سړی یو دا منه چې ګوره د لنګر نه کوم کوی نه یو د زندان داش پسخانه نه چې دې کینن سپوي پاخه دي وینا وېزه تاسو له وېما چې ګوره پلانې شي پوکړو پلانې په غو باندې نه پویدو دا ورته الله ویلو یوسف علی السلام دا خبره زکه وکړه چې په دې خبره کې زریشتنه شم نو دې خوب کې بیا تاسو ما رښتینه غړای دوی اشاره ده دیلا معلومات نه چې پسخانه کې به سب پاخړي مخې دینه چې هغه تاسو خپل راځي او موږ په شریک باندې خورو زبر ای تعبیر اول تاسو له کومانه ډیر زر ودا کار د خلاص کوم قال یوسف علی السلام ویلی ناراضی تاسو دا ولر طعام خوراک شو خره غیلا الا نبتکما مگر سب اطلاع درکم تاسو را به تعبیلی په تعبیر د قوم یا پنجام دا ترکاری قبلان مخې دینه چې تاسو ترش وشوي ته په غیب پويږي لکه زموږ استاد جامعہ کې خلک وی پلانې بزرګ دی بزرګ سمانه په غیب پويږي خالص درو د غیب علم واځ الله لري اصل بزرګ دی دا چې بزرګي چې د خلکو 500 سره وزر په لناس دي نو دار ځان د دې کې سره خپل روح باسي کنه شی د مالدار شي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي د دې شری خواله چې څوک راغی او د په خبره باندې تصدیق وکړي ورا سره په قران کریم باندې کافر دی تاسو ګورئ څومره زنانه رواني دي پلانې ځکه کافر ګرځا پلانې ځکه پلانې بزرګ دی تعویذونه کوي هغه کې ودا کوي د غیب خبرونه وایي د دې سره خواله ورتل د په خبره باندې تصدیق کول رسول الله فرمایي دا سړی کافر دی په قران باندې دا چې د ایمان نخلاص دي د شپې سره ته به هم بستریم کې کافر سره دا عقیده هم په کار دی نو دوی ویل چې زګوره په غیب نه پیغام دا مال چا خو دلی دي الله ذالکما ذا تاسو ما مما دا غسن دي چې تعلیم را کړې مال ربي رب سما په وحیم پس نور غلیش ملګری اوس په تعبیر باندې تعبیر رمخ اوس اسما خبره لغوه کړي زنایم زه یو خاندان والا سړی چې ویل شي یعقوب هغه بچي نکه میره اسحاق بل نکه میره ابراهیم موږ درې قوم سره لوی جنجال لري څه جنجال لري
موږ دا خبره کوو چې اے خلکو د دې ټولو حاجتونو مشکل کوشا حاجت روا څوک دی دا نور خلک وې نور موږ د وستر جګړه کړې ده ودیږي نو تاسو هم زویما چې د دې ټولو حاجتونو حاجت روا واسه الله دې د الله نو سوا ګور د بل چا دربار لاړ نشي هغه ویل بالراس ولا بس سرګ منو وروره ودا مو من لوي آو عقیده ورته برابر کړه متصل او تعبیر شروع کی اشاره ده دیلا زندان لا چلاوي کله لاړی آلته بد عقیده درسونه خلق له شروع کی ځکه عجیب خلق دي کړه څوک په یو کیس کې راغلي دي څوک په بل کې څوک کشران دي څوک سپینګری دي څوک ځوانان دي ته بس کار کوي الله وای قران درس به شروع کی د خلکو د عقیده او مسائل په برابر کې انی یقینا ذشم ترکت منا جدا شوی ملت قوم د ملت د قومنا دا کوم ملت لا یؤمنون بالله ما ان لري الله وهم ذی بالآخرة په ورځو سنې باندې هم کافرون دي انکار کوونکي قیامت نه مني زه تیر عالم او ما ته بيداری کړی دا ملت ابای دا ملت د پلارانو مې هغه څوک دی ابراهيم عليه السلام اسحاق عليه السلام يعقوب عليه السلام وس خبر ذکر کی شهید د ملت حاصل څه دی ما کان لنا ان دې مناسب لرا ان نشرک بالله شمن شریک جوړ کو د الله سره من شي هیڅ شي هیڅ څوک په هیڅ شي کې د الله سره شریک نشته نه ملائک شریکان دي نه مړو نه ژوندۍ نه انبیا نه اولیاء نه بل بلکې دا ټول مخلوق شاله محتاج دي اوس ترغیب ذالک دا توحید شری من فضل الله علینا دا فضل الله نه په موږ باندې وان الناس په خلکو باندې موږ باندې فضل الله دی چې موږ یې خلکو را بیانو په خلکو باندې فضل الله شی معنی څه مطلب چې کله توحید عقیده الله ما درکړه ته به د الله احسان په ځمانه مانی ځکه دا ډیر یو قیمتي عقیده را د سرو زر نه ډیره قیمتي را والزجر ولكن اکثر الناس لا يشكرون مگر اکثر د خلکو د الله توحید نه مانی ایست شریک جوړ کی ابن کثیر د دې آیتونو پتا شي کی دا عبد الله ابن مسعود بیا عمل نقل کړي چې هغه سره وړاونه بیتی و د کوم ماشوم چې بدلاس کی د کوم ماشوم بری غاړه کې یمټ کی دی وخت کې بندونه و تعویذونه نه ثابت کټ کول دا ویلری کوي اوس وی کنه پلانې د تیغ باندې یو تعویذ کوي سمانا وې دی یو تعویذ په تمره سره پیسو دی چې کړې دې مټ باندې و ټول دشمنان در باندې څومره تعرضونه کوي ته دې بچ خالص دروغ دی تور دی ولس تعویذونه و تاړه به به ماشين راوړل ورته کشه کړه دا بیټینګ شي دا ټینګي او کنه ټینګي دا خالص دروغ دی اکثر خلک توحید نه مانی وسره د شرک فی الربوبیت ازمات و ملګرو د زندان دلته ګوري ویلې ازماره زندان ملګرو ابو بکر بارک دې شنو ویلي اس قال لصاحب الغار صرف ویلي اس قال صاحبه رد بشیغانو شیغانو دې کې ابو بکر څخه کمال لې دا خو یوسف ملګری مو حالنګ دا کافر او اول وخت کې جواب دا شیل تملګرتوب تر زندان پورې باندې تاسو زما ملګری خو لیکن د زندان هغه ملګری دی مطلق ملګری آیات دلیل په دی چې ابو بکر قرآنی صحابي دی چې صحابي دی دا اربابنا یا خدایان متفرقون جدا جدا خیر غردی ام الله الواحد القهار کيو الله چای کیو دی زور ور متفرقون سمعنا في الاسماء یا متفرقون فی الدرجات اس یوسف علیہ السلام ویلې وکې نه یو سړی د شوچاله ورځي وداس مګر جوړی ذمہوار دی یو سړی چاله ورځي وداس موږ د بادو ذمہوار دی یو سړی چاله ورځي وداس موږ د دانو ذمہوار دی یو سړی چاله ورځي وداس موږ د دماغ ذمہوار دی یو سړی چاله ورځي وداس موږ د مال ذمہوار دی یو سړی چاله ورځي وداس موږ د بچو ذمہوار دی وختنه دا کوم دا مختلف ذمہواران دا غور دیو که یو الله اوس تر د شرف العباده دا ذمہواری خو ستا پلار ور کړی د الله وای دی باندې څه دلیل دی کدا خلک راټینګ دا مشرکین چې ته پرې دربار کې ناسې ته وای دا خلکو دماغ برابر یو منګین وشینو او خو دروغ دا ویل چې مېری شه بالکل وعده نه وو څومره بیزتی دا وکړه معنا دا غن خپل بچی پیدا شي اوس د پیسو تجارت دی دا پیسې اخستل او ور کول
دا خالص حرام دي په ټول دینونو کې سړي خزه اور باندې طلاقېږي د ایمان اور باندې خلاصيږي نو چې راټینګي چې تاسو یې دې سیمواردار دا چا ویلي دي یاره ولاکه خبره خو پلاني کړي کې مې شه هغه به دا خبره کوي ابي به دا خبره کوي اخونزاده بابا نور سم مسله نه و نو سور باندې گزار وکي ما تعبدونا تاسو را مدد شموي من دوني سوا الله نه الا اسمان مگر نمونه سميتموها تاسو نمونه خودري دي له پلانانو تاسو د شپې غب شپ کې شی وي خو وختونه کې اوس الحمدلله د قران سره د خلکو تعلق راغی د حدیث سره د شپې کتاب ګوري مطالعه کوي کشر بچي وری نظام په نه بندي خو خبره سپینګری نه سو دیوانو کې شی به شروع کړی د شی وشولو هغه شی وشولو دا ټول شپه په دې کې تیر شو امدا کمقل جاهلانو دا خبرې مکولې پلانې د دې جماوار تاسو بدانار نه وسنانه ورته غلی ناسو شي ګوره عجيبه کیسي کوي بابا څومره قدر بدا بابا کېدو جاهل بابا کمقل بابا ما انزل الله بها الله نه نازل کړي دې په بعد باندې سلطانین څه دلیل سلطان ولی دوی بابا جی دا خبره کولې کړه چې دا شی جایز دی الله دې دلیل پیش کړي قران او سنت نه پیش کړي بابا ما با خلدن چلےږي وسرت شرف الحكم اختیار دې ټول فیصلو چاله دي خالص الله لا ان الحكم نبي اختیار الا لله مگر خاص الله لا امر دې دوه قول دي یو امر سمانا فرض الله پرس کړی دي دیم امر دا من حکما دریم قول علماء ذکر کړی دي امر کړی دي چې تاسو برابر شنوې الا یا سوا دا غنام ذالک را جواب سوال دی کې دې شي هغه دا خبرې موږ لکړي خو لیکن نوې خبرې جواب نه دا دین دې خډیر مضبوط دی په دلایلو نوې خبرې دا قطن نه دي ولكن اکثر الناس لا يعلمون اکثر خلق علم نه لري اسره غیر الله بندگی کوي علم نه لري د الله نه سوال اړه بل خواله وس وی راشي تعبیر واوري تقدیم الهام فلاهم هو کې کنه عقیده بیان کړه ملګری وتاس کې چې ملګری انګور نه شراب جوړول هغه باندې تهمت دی را بیر تلاش خپل منصب باندې مقرر شي ارشد ابل سړی دی چې زما په سر باندې برمارغان ډوډۍ خوري ودا به اعدام شي نور دې خواږه خبره مکوي ایز مار زندان ملګرو اما احدکم ارشو ساسرین هغه خړوب کې رب او خپل مالک خبرم په شرابو دلته کې رب معنا د مالک پیر ته ولار خپل منصب لا تهمت قربان دي د شی چریږي چې پاکه شو خوشي وکنه خپل ځلا هر چا قبل دغه بشي اعدام فتاكلوا بخري مرغا من رشي دا سر داغو کې وستا کېده قضی الامر فیصله کړی شوی کار الذي هغه فی اشبای کی تاسو مانه تاسو کې استفیان دا معنا باس نور د سموایا ترمیم بږي کیږي کنه کیږي په دې ملګری له شوی راکم چې زندان نه وته زندان کې ملګری دي کنه بچي به ما سره خو ګوره علم یاد کی چې بار لاړ دا کار ګوره پرې دي دا دعوت د توحید جاری ساته دا به بیان نه امام علوسی به لیکن شیطان سړي له شمړه دا کار کوا کار کوا ایسا مسله سړي نه دی یادو بس زندان نه چراله قران له کلک کې پابندۍ سره د څه کارونه میځي دي خیر دې ورس کې رخصت او نور با پابندۍ سره لازم کله به یو کار کله به بل کار نه کڅوګ دا کار کوي کني کې تا خو زندان خړلې ته خو الله وي خامخ راځي وقال ویلی الذي اغش على شيخنا انه يقينا انا النجات من دون کې دې دواړو یاد کس ما حالات ساده رب سلام دې څه مطلب اذكر یاد کما عند ربک دې دوه معنا غالي دي یو معنا دا شمار دعا غواړه زندانی ملګری دی کله چې تر اوجه زندانی ملګری له بداوي شغه راځي چې بس موږ لم دعاګانې غواړي دعا به ورته کوي دویم قول لري
رب نه مقام کې عظیمی سره دی مالک. نو به دا معنا نه ده چې ما خلک دی بادشاہ یاد کا چې ما زویل دلته چولې نه. دا کومه خبره چې تعالی ما وکړه دا خبره به قصر لمړي التبم کوي چې انسانانو حقدار د بندګي ایواز څوک دی چې دماغ خلاص شي. یریږي وته چې مړ وړي څنګه دا خبره وکړه رئیس جمهور له څنګه وکړه وزارت داخله کې دا خبره څنګه یاد کو پلاني ځای قاضیان له څنګه یاد کو نه چې کوم زیارت له توحید بیانوا نو دیا د ویسو د الله او شیطان ذکر به یاداش مالک خپل شیطان په سلاړو ته ډېر ساده سره ته مسلمان دا دعوتونه کې بل کار دی نشته ته زندان کې قید شي اوس مال وګټه خلو ولګاوه دلته مال غټو آلته غټه ډېر پیسې لګېدلې کنه شیطان یې ستې یاد وېستو ولا مثال وخت تیر کې پر زندان کې سره سو کالا بزعسنین سو کې دولس کالا سو کې وکالا سو کې سلور کالا سو کې لس کالا